وی معتکفین په جمعات کې ناستو جمعات کې تاش کاو هلکه تا جواری نه وی جواری نه کوله خو په دې ځان له روجه لنډوله مې دیتا سوچه مسلمان وی تاش په جمعات کې د خدای سپیره بیا راته چاوي خو چې دا هغه مخ دا خو حقیقت دا خو جمعات هم راته او کسان هم راته خو بیا ما جمعه کې پیردم کړو او بیا راته چاوي دی خدا خبره ما ته پته نشته خو ویلو ویلړو پکې خلکو کوله په جمعات هلکه ته خدای ته ناسته نو اعتکاف داسې نه دی دا نه چې جمعات ته دوه درې ملګري لکان اکثر دا لکان درې څلور کسان جمعات کې کښېني یو بل سره ګپ شپ لګوي او خپلې یارانې په جمعات کې پایلي داسې نه الله دپاره د جمعات خپل آداب دي په داسې طریقه به اعتکاف نه کوي چې د جمعات بې ادبي پکې راشي بیا خو به تباه شي چې رمضان هم وي او د لیلة القدر شپې ورځې بیا تا نه بیا هم د جمعات بې ادبي وشي او په رمضان کې د جنوش نو غرق هم شوي ثواب هم ډېر دی خو وبال هم زیات دی